د ده واړه بچي دي او دغه یو کس دی د مور او پلار یو زوی دی ده به مزدوري کوله ټول کور به ورسره چلېدو. زه په خپله بایپاس مریض یم په خپله اپریشن کړی دی نو بس د کور ومجي او ده دغه مزدوري کوله په سعودي کې نو اوس هغه هم دلته بیمار شو دغه دی ستاسو د مخې د او دی په سعودي کې مزدوري کوله خو بهر حال دلته هلته بیماري راله بلډ پریشر وغیره. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی. قدرمنو کتونکو راغلي یو ګړی عثمان خیل کم چې غونډې کړې دي پرون یو ملګري رابطه وکړله چې په هغې کې غونډې کلي کې یو دلنواز نومې ملګری دی چې د ګردو په بیمارو کې چې دی نو دغه مبتلا دی او دلنواز چې دی نو تقریبا د ډېرو ورځو راسې سعودي عرب کې دغه خپل ژوند کوي سعودي عرب کې خپله مزدوري کول دغې بچو دپاره د دغې مور پلار دپاره خو د بدقسمتۍ نه هغه چې دی نو د بلډ پریشر بیمار شو د هغې نه پس چې دی نو هغه بیا چې کوم ټریټمنټ وکړل شو نو هغه چې دی د هغه ته د ګردو مسله وه. راځو به د دغې کلي د دغې علاقې د دغې مشرانو سره به هم خبرې کوو د هغوی چې کوم والد صاحب دی د هغو سره به هم خبرې کوو نو د دلنواز دغه غږ دغه به تاسو سره شریکوو. ملکن ټي وي سره عزتمندو دا وخت د دلنواز چې کوم والد صاحب دی د هغوی سره هم د دلنواز په دې بیمارۍ یو څو خبرې ترې کوو. لالاجي دا راته ووایه دلنواز په دې حالاتو راته یو څو خبرې شریکې کړي. یاره جي دا خو داسې خبره وه چې په سعودي کې و د لوی اختر په شپه دته اچانکي دغه مسله راله بیا ملګرو ما ته رینګ وکړو چې یاره دغسې دی بیمار شو بیا هغوی هسپتال کې یو 4-5 ورځې داخل کړو دغه ځای نه بیا راجین کړو بیا موږ دلته په کډني کې داخل کړو پېښور کې نو پته ولګېده چې یاره د ده دواړه ګردې فیل دي او دغه مسله ده ورته. لالا دا راته ووایه د دې علاج اوس د پېښور نه چالو دی او که نه ولاړ دی د غربت د وجې د غریبۍ د وجې بس څه پکې غریبي وه او څه مونږ د هغوی هغه ډیمانډ نه شو پوره کولی نو په دې وجه هغوی ویل چې یاره بس تاسو کور ته لاړ شئ او دا ډایلایسس به وله کوئ. دله ډایلایسس څو ورځې پس کوئ یا میاشت پس کوئ هفته کې کوئ؟ دا په هفته کې جي 2 ځله یو جمعې په ورځ او د 9 په ورځ. اوسه پورې د ده په دغه کې څه بدلون راغلی دی که نه؟ یاره جي دغه کرنټینه چې کومه ده نقصان هغه چې ډایلایسس وشي نو څه 9-10 ته راشي چې ډایلایسس نه بیا 13-14 ته لاړه شي او بلډ پریشر یې نه کنټرول کېږي بالکل. لالا تر اوسه پورې تاسو سره خپل ګاونډ کې یا چا یارانو دوستانو د دلنواز پوښتنه کړې ده چې یاره په دې کور باندې څه حالت تېرېږي؟ او بالکل خدای دې ټول چم ګاونډ سره زنانان مشران چې څه خلک دی ټول لکه ښه مرسته او ښه تپوس او ښه دغه یې کړی دی او په دې غم کې را سره ټول شریک دي او دواګانې مو ته کوي او خفه پې هم ډېر دي. لالا زمونږ ملکن ټي وي کې تا دا وخت خلک ګوري زمونږ داسې سرونه سرمایهدار چې چا وس کېږي هغوی ته څه ویل غواړي چې یاره تاسو سره په دې حالاتو کې لږه خپل وس مطابق څه امداد وکړي؟ نو د وس خبره خو دا ده چې زه په خپله یو پرایویټ اداره کې وم مخکې او 3 کاله زما وشي چې ما ډیوټي پرېښې ده ده وایي چې یاره زه ټیک یم بس ته کور کې کښېنه بس زه په خپله بایپاس مریض یم په خپله اپریشن کړی دی نو بس د کور ومجي او ده دغه مزدوري کوله په سعودي کې نو اوس هغه هم دلته بیمار شو دغه دی ستاسو د مخې ده خبره او زه په خپل هم کور یم نو د کار روزګار هم څه پروګرام زموږ نشته او ستاسو د مخې دغه کور دی زموږ چې 3 کاله وشي چې پلیستر اوس هم نه کېږي نو زوی له به علاج په څه وکړو که نه نو بس زما د چا وس کېږي نو که بهر وي که په پاکستان کې که په دغه کې که افسران وي وزیر اعلی صاحب ته هم درخواست دی چې یاره په دې دغه کې زموږ سره ښه مرسته وکړي او زموږ د زوی ټیک شي نو موږ به ډېر خوشحاله بشو. لالا دا راته ووایې که ستاسو د رابطې څه نمبر وي که تاسو هغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ څوک ته سره رابطه کول غواړي یا څوک راتلل غواړي نو که تاسو ته خپل نمبر یاد وي هغه زموږ د کتونکو سره شریک کړئ. 0349 16 20 298 یو ځل لالا خیر بیا مو 0349 16 20 298 صحیح شو. وخت را سره د هغوی یو کلیوال هم ولاړ دی قیوم به د هغه سره هم دلنواز په دې حالاتو باندې یو څو خبرې ترې کوو. قیوم لالا دا راته ووایه دلنواز دا حالات را سره لږ شریک کړې؟ د دلنواز خو
تقریبا د غټ اختر دی بیمار شوی دی سعودي کې و د مزدوري تللی بچو دپاره د پلار دی او د پلار یو زوی دی د والد صاحب نوم یې فضل شاه دی او دی په سعودي کې مزدوري کوله خو بهر حال دلته هلته بیماري راغله بلډ پریشر وغیره دی چې هلته معلومات وکړو نو د دواړه ګردې فیل دي دی چې د ایرپورټ نه راغی نو ډایرکټ یې پېښور هسپتال ته وړو کډني هسپتال ته هغې کې چې دوی ته کم دغه وکړو نو هغې ته دوی وي چې بهی تاسو به ګرده بدلوئ نو الله به لکه دی بچ کېږي د مسله پیچیده ده ډېره زیات ولې چې دواړه ګردې فیل دي نو د هغې نه بس زموږ د کلیوالو د ټولو ملګرو موږ مرسته شروع کړه یو خوا بل خوا منډې تړلې به هر حال چاندې مو لکو خو موږ د خپل طرفه لکه دا تاسو د میډیا په وساطت باندې هغه کم کسان چې سرمایه‌دار دي د چا وس کېږي نو دا یو داسې کار دی چې لکه دغه جزای خیر دی او د دې بدلې څوک هم نشي ورکوي دی به صرف الله بدلې ورکړي ولې چې د دوی نور څه ذریعه شته نه د یو زوی دی او دغه پلار دی پلار هم څه روزګار نشته او دا بچي واړه دي تاسو به یې نه په دې میډیا به هم لیدلي مي بچي مې واړه دي نو دا ټول کلیوالو سره منډه وي موږ د ینګ هلکانو ډېر د زړه د کومې نه شکریه ادا کوو د مشرانو هم ادا کوو کشرانو هم ادا کوو ولې چې دوی په کوم لګن لګیا دي نو داسې څوک هم نه کوي الله تعالی دې دوی له دې اجر ورکړي او موږ ستاسو نه تمه کوو چې دا کوم ځایونو ته تاسو دا خبر رسي تاسو سره څوک رابطې کوي باقاعده د دې د پلار نمبر پکې دی د دې نمبر پکې دی یو سړی دی راځي دلته دی باقاعده ګوري ځای ته دی ګوري او د هغوی سره د خپل امداد کوي څه قسمه معلومات کوي څه یو سړی ول علاج کوي باقاعده به هېڅ هم نه ورکوي ما هغه علاج ځای ته دی بوځي دې څه ضرورت دي هغه ول کوي ولې دا پیسې ډېرې دي که لږې پیسې وي نو مثال دی د کور ته هم تیار دي واحد دا کور دی دام خرڅول ته تیار دي خو لکه په دې هم نه کېږي نو مونږ وایي چې لکه مونږ ټول دا خبره چوته کړو او د هوا زور رسي کوم هغه کسان چې چا وس کېږي نو پکار دی چې دوی سره امداد وکړي او د دې نه غټه خبره نشته ولې چې دوی په دې ټایم کې مجبوره دي زه د ګړی عثمان هیل او محمد سعید خبرې کومه دا زموږ دا روډ چې کوم دی جي د ده ګردې پیل شوي دي سعودي عرب کې مزدوري کوله خو اوس چې کوم دی نو ورته تکلیف راغی د ګردو نو مونږ د پاکستان د هر یو شخص نه د هر ملګري نه د هر رور نه د هرې خور نه دا غوښتنه کوو چې یاره جي زمونږ سره په دې غم کې شریک شي او زمونږ چې کوم دی نو مرګتیا دې وکړي شي ولې چې د ده واړه واړه بچي دي او دغه یو کس دی د مور او پلار یو زوی دی ده به مزدوري کوله ټول کور به ورسره چلېدو خو اوس چې کوم دی نو د داسې حالات شو چې په خپله باندې بیمار شو په کټ باندې پرېوتو نو زه د پاکستان د هر وګړي نه د هر سرمایه‌دار رور نه او داسې ډېر خلک شته دی چې هغوی له خدای پاک ورکړې ده او هغوی داسې قسمه کارونو کې ډېر مخکې راتلی شي نو زه د هر ملګري نه د هر رور نه د هرې خور نه دا مطالبه کوم چې زموږ نن په دې وخت کې څه امداد وکړي زموږ څه مدد دې وکړي مرسته دې وکړي او زموږ د دې رور د دې بیمارۍ دپاره دې زموږ سره څه ښېګړه وکړي زموږ دا رور چې کوم دی نو چې دې خدای پاک بچ کړي د ده چې تر څومره پورې زندګي د هغې پورې به د هغوی چې کوم دی په دواګانو کې د هغوی په نیک کارونو کې به د ده د طرفه پوره حصه زه د ټولو رونو بایګاو نه دا دغه کومه چې یاره انشاءالله را مخکې شي او زموږ سره په دې نیک کار کې امداد وکړي عزتمندو تاسو د دلنواز دغه حالات تاسو ولیدله د هغوی د ګاونډ چې کوم کسان دي د هغوی هم تاسو خبرې واورېدې دي د دلنواز د والد صاحب هم دغه تاسو دا خبرې واورېدې عزتمندو پلار هم نه جوړه زوی هم نه جوړه په کور کې به بیا ژوند څنګه تېرېږي د ګټې وټې هم څوک نه عزتمندو د خپل پروګرام د خپل خپرونه راغونډوم خپل ورور افتاب خان له ورکې اجازه د بل پروګرام پورې په لوی اعلان سپارم د الله په امان